د هلمند د مرکز لښکرګاه ښار په دوهمه ناحیه کې د دې درې واړو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې په افغانستان کې د کډوال د نړیوال سازمان مشر رفاه جمال د هلمند ځایي مسؤلینو او د سیمې خلکو ګډون درلود. پر همدې مهال د لښکرګاه ښاروالۍ ویان محمد طاهر ابشار ویل په دې پروژو کې دوه د پاکو اوبو رسونې شبکې او یوه هم د یو معیاري پارک د جوړونې پروژه وه چې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د اوبو رسونې یوه شبکه په بولان او یوه شبکه په نهر سراج سیمه کې او پارک د لښکرګاه ښار په دوهمه ناحیه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د ابشار په وینا له دې درې واړو پروژو به 8000 کسان مستفید سي. د ابشار په وینا پر دې درې واړو پروژو باندې څه باندې 600,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د پارک لګښت تقریبا 215 زره ډالر د پارک لګښت دی چې دې ته کمیونټي سنټر وایي. په دې کې یو دانه کتابتون شته، یو دانه کرکټ اکیډمي شته، یو دانه د والیبال میدان دی او یو دانه د باسکټبال میدان دی او د نهر سراج مینې د ټانکۍ لګښت تقریبا 200 زره ډالر دی او همدارنګه د بولان د اوبو د ټانکۍ لګښت هغه څه باندې 300 زره ډالر دي چې په همدغه پیسو باندې پروژې بشپړې شوي دي. ورته مهال د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض د دې پروژو په لیکېدو خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې ولایت مقام تل کوښښ کوي چې د خلکو د اړتیاوو د پوره کېدو په برخه کې له نړیوالو بنسټونو سره په تفاهم پروژې پلي کړي. ولایت مقام تل کوښښ کوي چې د خلکو د سهولت او د دوی د اړتیا پوره کولو او د دوی د خدماتو وړاندې کولو لپاره په پوره شفافیت باندې کار وکړي. تل یې پر دې باندې کوښښ کړی دی. د اړوند ریاستونو مسؤلینو او همداسې د نړیوالو بنسټونو سازمانونو مسؤلینو ته تل کوښښ کړی دی چې دوی ته د شفافیت او روڼتیا اړوند سپارښتنې ولرښوي. په افغانستان کې د کډوال د نړیوال سازمان مشر رفاه جمال د همدې پروژو د مراسمو په یوه څنډه کې ملي راډیو ته ویل له ایران پاکستان هیواد راغلو کډوالو سره به د دولتي ادارو په همغږۍ د روغتیا او تعلیمي برخو کې بنسټیزې پروژې او کارونه پیل کړي. موږ به د دولتي ارګانو سره په همغږۍ کار کوو. لومړیتوب به مو دا وي هغه مهاجر چې کومو ساحو ته ځي هغوی به د خوندیتوب احساس وکړي. دوی به صحي او تعلیمي خدماتو ته لاسرسی ولري. بلخوا د لښکرګاه ښار د دوهمې ناحیې اوسیدونکی اجي روزي خان دا پروژې حیاتي بولي او له نړیوال بنسټونو غواړي چې دا ډول پروژو په پلي کېدو سره خپلې مرستې اغېزمنې تمامې کړي. دا دغونې ګټورې دي چې اول د دې پارک خبره درته وکړم. دا ډېر بدرازه کندې وې، د ګرد ښار اوبه د پشتوان د براتلې دلته به ولاړې وې، بدبویي به وه، د خپل سرایو ته خلک نه سو ورتلی. اوله ګټه یې دا سوه چې سرایونه هغه دې آباد سوه، اوس تاسو سړکان بیا اوس هم کې. دا د ونې وړ ده چې د کډوالو د نړیوال سازمان د استازو په وینا د همدې سازمان په مرسته یو شمېر نورو پروژو د پلي کېدو چارې هلمند کې روان دي چې ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي.